السلام علیکم. څه خبره ده؟ چېرته روان یې ملک صاحب؟ خو زه د وکیل صاحب کور ته. زه به هم در سره لاړ شم. راځه د ما هم لږ کار ورسره. السلام علیکم. جوړ تازه پخیر جوړ تازه پخیر جوړ تازه پخیر جوړ پخیر ملک سے جوړ تازه پخیر السلام علیکم. جوړ تازه پخیر جوړ تازه پخیر مهرباني کینې کیای جوړ پخیر راغلی پخیر راغلی خیر سي بخښنه غواړم یو ساعت تاسو منتظر پاتې شوئ زه لږ څه ویده وم خیر کارونه راباندې زیات دي ملکانو څنګه راغلی یاستئ وکیل صاحب دا فکر کوم مرستې راغلی د بل لیسنس راغلی مرستې او لیستونه مې لیکلي دي هغه مرستې هم راوتې دي خبر شوم چې تاسو د جومات مخې ته جنجال کړی و ملک دین خان او دا ملک صدر خان دا څه کاندي چې تاسو یې کوئ وکیل صاحب هغه بال دوست سره لږ څه جنجال دا ملامت و بل ځلې وکیل صاحب دی ملامت وکیل صاحب بس خبرې مه کوئ دا واخله ملک سرور خان لیست دي واخله 50 نفره مې درته پکې ویستلي دي او دلته څه ویشتلي دلته مې 50 ویستلي دي چاته وایم ګوره تاسو ته ما هغه لس نفره جدا ویستلي دي هغه امانت ایښي دي ګوره وکیل صاحب بل ځل دلته 15 ورکړو ما ته 15 راکړو خو لس ستا شوه ډېرې خبرې کوي سرور خان صاحب ګوره وکیل صاحب دا خو بل ځل دی باید ما ته زیات راکړي ته کم ورکړي وکیل صاحب ولې ما ته کم راکړي تا مانه اوس څه شی زیات دي چې ما ګوره ملک صاحب ګوره ملک صاحب تا زمونږ کور نه دی راغلی مونږ کور مخې ته هره ورځ خلک راخوشي دا د جنجالونو ځای نه ده دا جنجالونو ځای نه ده زما دفتر دی سرور خانه او دین خانه تاسو نه خواهش کېږي چې په آرام شئ لس نفره دې ستا شول لس نفره دغه شول ته ولې دوا کې سرور خان ملک صاحب خو ملک صاحب وکیل صاحب دا ملک صاحب سره ما بل ځل په دې باندې جنجال وسو دلته څه هم زیات راکړی و د 15 نفره ما 10 نفره ما ته سم زیات راکړی و نفر مې زیات و نفر نه ده څه هم ده وروره سم تاسو ته رسېدلی ده زما لپاره لس نفره مې درته ایښي دي د خدای لپاره د جومات په مخې ته مو شور کړی ده خلکو ته مو شرمولي وو ما هغه وکیل ګزاري مو وشرموله دلته جنجال کوئ تاسو نه یې منم زه نه منم وکیل صاحب زه نه منم څه خبره کوله زه نه منم بیا جنجال وکیل صاحب کولی شم خبرې وکړم ته چا ویلې چې ته وغږېږه په دې خبرو کې وکیل زه لاړ شه پورته مه خلاصوه زه لاړ شه د تاسو له لاسه دغه موږ ته لاړ شه وکیل صاحب د دوی د لانجې د حل لاره ما سره شته ده زه لاړ شه بس زه لاړ شه ورکوئ زه لاړ شه لیستونه نه تا ته سامې درکوم نه تا ته سامې درکوم بل څوک پیدا کوم وکیل صاحب ما خو درته نه دي ویلي چې زه نه غواړم لیستونه مې ټول کړل په ځای نور کسان پیدا کوم تاسو کار نه زه نه یم راځي وګورئ د خلکو په وړاندې وشرمېدلو د رازونو مې خبر شول په دې کې تاسو نه یې راځي چې لس نفرو سامې مې تاسو ملک صاحب ته هر ځای کې جنجال کوي خو خیر دی اخیستم دی واکشه ملکانو شور مه کوئ ملک صاحب غوږ ونیسه ملک صاحب صدر خان واکشه داسې ده چې لیستونه مې درنه واخیستل مساله چې تورتونه مې حجوي د 100 روپۍ زیات زه بل څوک ونه ګمارم زه دا لیستونه نشم درکولی د خدای لپاره لس نفرو د سهمیې مې درته جدا کړي او د هغې کې هم نه راځي دلته خو ګوره ثمرګل راغلی د هغه په واسطې دغه د کلی به ټول خبرې راباندې ایمان خلک وکیل صاحب ټول دغه وکیل صاحب ګوره دا ثمرګل هم دلته ناست و هغه هم غږ واورېدل ثمرګل به راوغواړو کېدای شي هغه دا موضوع حل کړي درته زه څه لپاره یم وکیل صاحب ته صحیح راښیې خو ثمرګل غوندې غریب خلک راځي ما په دفتر کې پیسې لیکي دا زه څه لپاره یم خبر سو دا نه خبر کوم دغه څه کارونه ته تاسو لمنه وایي کنه دغه څه کارونه خیر دی وکیل صاحب راوی غواړئ دی چې راوی غواړم عجیب خلک یاستئ ورغاکو ورکه ثمرګل ته ورغاکه والکه ثمرګله راشه وکیل صاحب دې غواړي سلام علیکم وکیل صاحب اجازه ده
راځه راځه راځه. راځه داخل شه. وکیل صاحب څه مو ویلې؟ وایه اوس ورته هغه څه دې ویل جګ شاید خبره لږ ولاړه وه وکیل صاحب جګ شه احترام ووایه چې وکیل صاحب ډېره زیاته مننه. نن غواړم د زړه کې مې پټ درد د باندې راوباسم. خیر اوسې چې تاسو ماته اجازه راکړه. اول وکیل صاحب زه ستا نه پوښتنه کوم، ته د څو کورونو وکیل یې؟ تا پسې څو کورونه مربوط دي؟ ته زه دلې څو ګورم یم همدغه تقریبا د 500 کورونو شاوخوا یم. ښه ډېر ښه. په دې کې به مستحقې کورنۍ څو وي چې غریبانان وي؟ یو 500 وایي. ښه ډېر ښه مننه. د نور 4,500 کورونه پاتې کورونه د دې خو اقتصادي وضعیت ښه دی، مشکل خو نه لري. شکر دې ښه دی. ښه د دې پر ځای چې د دولتي مرستو پسې ګرځو، 4.5 کیلو غنمو پسې ګرځو، په 10 ډوډیو باندې جنګونه راسره کوو، ولې یو بل پلان نه جوړوو؟ ولې یو بله طرحه ورته نه جوړوو؟ څه پلان؟ ګوره وکیل صاحب، تا په خپله ویلې چې زه د 500 کورونو وکیل یم او 500 کورونه پکې غریبانان دي، نو د نورو اقتصادي وضعیت ښه دی. که د 4,500 کورونه 200 افغانۍ د دې غریبانانو دپاره واچوې، څو روپۍ شوې؟ 9 لکه. 9 لکه افغانۍ. 9 لکه افغانۍ شوې. ولې د دې کمپاین دپاره کار نه کوو؟ تر څو ګوره وکیل صاحب، کورونو په کورونو ګرځو، زه خپل هم ګرځم، زه در سره یم، زه خپل یو غریب سړی یم، خو د دې کار دپاره تیار یم. ملک صاحب به شي او دا ملک صاحب به شي، ته به خپله شي، په کورونو به وګرځو او د دې دپاره به کمپاین وکړو. د هر کور نه چې د 4,500 کورونو نه موږ 200 افغانۍ واخلو، 9 لکه افغانۍ کېږي. دا 9 لکه افغانۍ چې د 500 کورونو دپاره موږ خرچه کړو، مرسته ورسره وکړو، نه دولت ته ضرورت لري نه بل شي ته ضرورت لري، د دې تر یو حده مشکل حل کېږي. خلاص. په خدای چې ډېرې ښه خبرې وکړله. کېنه دلته کېنه. خبره دې وکړه. موږ سره شک نه درته دي مشورې به راکوي. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې د ما خبرې ته مو غوږ ونیوه او د ملک صاحب څخه دواړو څخه ډېره زیاته مننه. او یو پیام لرم وکیل صاحب چې همدا نن لاس په کار کېږو، همدا کمپاین ځان د نن نه پیل کوو. اول زه در سره یم. زه اصل هغه برکلي هغه چې دی دا څه ورته وایي چنارګل چې دی د هغه سره کتنه لرم. راځئ هماغه نه به شروع وکړو. د مازدیګر لمونځونه هم روا دي، مازدیګر لمونځونه به وکړو. همالته به په جومات کې دا خبره شي. ډېره زیاته ګوره هلته به تو دغه نه وایې چې دا خبره ما ورکړې وه. دا خبره زه کومه پوه شوې. ډېره ښه مشوره.